ابل ورځ په بخشالي کې چې کوم دی نن سبا را چانه ګورې داسې وخت راغلی دی خپلې پیسې هم د چانه نشي غوښتې ښه خپلې پیسې د مالک مکان او د کور مالکو په کرایه باندې به څوک راوستي د هغوی په کور کې به اوسېدل غالبا په هغه باندې په کس باندې 10 لکه روپۍ وې 10 لکه روپۍ نو هغه چې لګېدلی دی هغه مالک مکان خپل کور ته راغوښتی دی او خپل کور کې چې کوم دی نو هغه مړ کړی دی قتل کړی دی او بیا تقریبا 10-12 فټ لاندې هغه کندې ولا اوښکې ده ته دومره غټه کنده او دومره لاندې دفن کړی دی د هغې کې بیا لاندې هغه ښخ کړی دی نو نن سبا داسې دور راغلی دی چې په دې کې ګورې خپلې پیسې هم د چانه نشي غوښتې که تا چاله پیسې ورکړه ښه دې ورسره وکړو نو چې څومره لکه په دې د دې فضایل راغلي چې یاره تا چاله قرض پیسې ورکړې نو د هغې دونه فضایل راغلي دي چې یاره تا ته به تر هغې پورې تر څو چې ده تا ته دا قرضه نه ده واپس کړی نو تا ته د هغې اجر میلاویږي نو اوس نن سبا خپلې پیسې که چاله ورکړې نو هغه ته به بانه کې څه بانه به ورته کې چې یاره د ما چې کوم دی کور کې بیماري ده کور والا مې بیمار دي زه په خپله بیمار یم بچي مې بیمار دي یا په ما باندې بل شارټ دی یا ما ته دا مسله ده بیا به د هغه خپلو پیسو د روښکلو دپاره هم خلکو ته دروغ وی دا چا چې د چا نه قرضونه اخیستي دي دغې ته زه خواست کوم دا درخواست ورته کوم چې تاسو د چا نه قرض واخلئ او د کم وخت تاسو ورسره وعده کړي چې دې ټایم به زه تا ته دا قرض واپس کوم نو تاسو هغه قرض په ټایم باندې واپس کوئ ګوره هغه تا سره ښه وکړه نو اوس ته په هغه قرض باندې هغه اوس کړی دا اوس وګوره لکه 10 لکه روپۍ هم لاړې د هغه پې 10 لکه روپۍ وې او پکې په خپله مالک مکان شو نو هغه هم لاړه هغه پکې قتل شو نو دا حالات داسې حد ته راغلي دي نن سبا چې یو کار کوې نو 10 پیرې به ورته سوچ کې چې یاره دا کار زه کوم خو دا د مثال په طور باندې چا سره زه ښېګړه کوم دا پیسې زه ورکوم خو چې ورکې د هغې نه مخکې دا سوچ کوه چې دا به بیا دې ما راکوي څنګه او دا به د زه روباسم څنګه بیا د خپلو پیسو د روباسلو دپاره به بیا ته 20 بانې کې دا یاد ساتئ ګورئ دا ډېر غلط عادت زموږ په دې خلکو کې راغلی دی بل عجیبه خبره راته وکړم چې په یو سړي باندې ډېرې پیسې ور واړولې مثال په طور باندې دلته څونه کیسونه داسې وشو چې په یو کس باندې په کروړونو روپۍ ور اړولې دي نو بیا کروړونو روپۍ واپس کول هغه نه غوښتل چې دا زه واپس کړمه نو بیا چېرته په لرې رشته دارۍ کې چې چاته مړی وشي یا څوک وولي څوک یې ووژني نو به دې ورته وایي چې یاره په ما باندې دومره پیسې دي زه به پکې تاسو له دونه پیسې درکړمه خو دا په ما باندې چې چا پیسې دي په دغه سړي پکې دعوه وکړي نو په هغه پکې دعوه وکړي نو چې په دې 1 کروڑ روپۍ نو بیا روغه کې ورته ووایي چې 1.5 کروڑ به راکړې او 2 کروړه به راکړې الټه چې هغه کم د چا په باندې قرض دي الټه ترې هغه نور هم پیسې واخلي دا څومره غټ ظلم شروع دی دا پیسې تاسو هغه د الله د رضا دپاره درکړي تاسو سره یې ښه وکړو تاسو خلکو شرمولې د هغه شرم نه اخلاص کړئ نو د هغې دا انجام شو چې ته به بیا قتل کې ته چې کوم دی نو بیا به یې وژنې په خپلو پیسو به هغه تا ته دروغ وایي چې ما ته دا مسله ده چې کوم وخت دې مقرر کړی دی په هغې وره دا پیسې ورکړه که نه نو نن سبا ډېر احتیاط کوئ تاسو ته مې وایم چې داسې قسمه داسې حالات راغلي دي چې په خپلو پیسو د خلک وژني دا د بخشالي دا واقعه دې سره مې دا زړه انتهایي ډېر زیات خفه شوی چې په خپلو پیسو 10 لکه روپۍ هم پې د هغه وی مالک مکان او بیا یې لاندې د الله بنده په 10-12 پټ لاندې په کنده کې ښخ کړی دی دا دونه کنده چې د کړی په څه باندې ده او دا به کړی په څو کسو شوي او دا دونه لاندې ښخ کړی دی خو ما تاسو ته ووایې که نه چې کله پولیس والا چې کوم دي په صحیح طریقې باندې انویسټیګیشن کوي بیا دې سره د الله مدد دا قاتل خامخا داسې یو ثبوت د شاته پرېښي چې د هغې د وجې نه الله دې په دې کې ګیر کړي او بیا دته سزا میلو شي